سلامونه قدرمنو، یو مختصر غوندې پیغام درته پرېږدم. زه خبر یم تاسو مصروف یاست. کارل مارکس وایي چې چا یخني او سړګي له کړکیانو لیدلې وي او لوږه یې په کتابو کې لوستې وي، عملي یې نه وي لیدلې، غربت یې عملي نه وي لیدلې، ستونزې عملي نه وي په تېرې سوې، داسې خلک د قامونو نمایندګي رهبري نه سوی کولی. پښتانه خوشبینه دي چې سیاسي جدیت، سیاسي تګلاره به د دې ستونزې هوار کړي. زموږ 40 کلن سیاست، 100 کلن سیاست عملي موږ لیدلی دی چې ستونزې زیات کړي دي او وارد سوي نه دي. په 40 کلن سیاست کې 40 لکه نه بلکې 10 میلیونه پښتانه وژل سوي دي، په لکاو کونډې، په لکاو یتیمان پیدا سوي دي. دې سیاسي جدیت، زموږ سیاسي جدیت تر اوسه پورې د پښتانه چې کومه وینه تویږي دا یې نه ده درولې، په دې کې نه دي بریالي سوي. نورو ستونزو خو ایسته کوه چې تعلیم به وي، له دې سره به وسایل وي، صحت به وي، روزګار به وي، دا خو ډېره لرې خبره. پښتون په دې قانع کړی دی چې که کوم پښتون تباه دی، برباد دی، وږی دی، تعلیم نه دی کړی، د ده قسمت خراب دی، د ده نصیب خراب دی، یعنې خدای پاک په ده دغه تکلیف او درد ایښی دی، په دې قانع کړی دی. او بل دلته چې دی زموږ ټول خلک، زموږ ټول مشران دا په دواو د پښتانه قام ستونزې هواروي. که یو پښتون غواړي، یو مشر غواړي چې د بل پښتانه ستونزه هواره کړي، دی به رپتي که رپتي به وي، او د یو سړي به ډېره معمولي ستونزه وي، په 1000-2000 روپۍ به هوارېږي، دی خدای ته لاسونه پورته کوي چې یا ربه د دې پښتانه ستونزه هواره کړه. په دواو دلته خلک د انسانانو ستونزې هواروي، او د ده په جیب، د ده په کور کې چې کوم وسایل دي، په لکاو اربا روپۍ دي، د هغې څه یوه روپۍ هم نه ورکوي، بلکې دوه یې ورته کوي. دغه چې موږ په دواو باندې خطا باسي، دا چې موږ ته وایي چې ستا نصیب خراب دی، دا چې وایي چې ستا قسمت خراب دی، دا چې وایي چې خدای له تا سره نه دی سم، دغه زموږ دښمنان دي، د دې قام، د دې ژبې، د دې ولس، د دې ټولنې دښمنان دي. په داسې خلکو به اعتبار نه کوئ. دا خلک به سیاخئ، له سوسایټي، له ټولنې بېسړئ. مشري خو څه په خپل کلي، په همسایتوب کې ویله نه پرېږدئ. پښتنو، زموږ سیاسي مبارزې 40 کلنې سیاسي مبارزې او 100 کلنې سیاسي مبارزې موږ ته، عام ولس ته، ټولنې ته هېڅ نه جوړ کړی. خو زموږ چې سیاسي مبارزین دي، سیاسي مشران دي، دا موږ وینو چې دا رپتیان که رپتیان شو. هره مسله، هر ستونزه یې حل ده. د دنیا په ګوټ ګوټ کې کاروبار لري، د دنیا په ګوټ ګوټ کې کورونه لري. آخري پیغام مې دا دی چې څوک ستونزه لري، هغه ستونزه هواروي. مثال یې دا دی چې یو سړی ناجوړه وي، لازمي ډاکټر ته ځي خپل علاج کوي، او تر هغه وخته پورې ډاکټر ته ځي، دوا خوري چې علاج نه وي شوی. نو زموږ په ټولنه کې چې څوک ستونزه لري، کوم کورونه، ولسونه چې ستونزې لري، د ستونزې هوارولو لپاره به له دې ستونزمن ولسه، ټولنې څخه به سړی راپورته کېږي او دغه ستونزې به هواروي. دا ولې دا د ولس، د ټولنې ستونزې دي، دا د فرد ستونزه نه ده. نو د ټولنې ستونزې چې هوارېږي، ستونزمن خلک، متاثره خلک به جدوجہد کوي، هغه به ګټه راوړي. او که چیرې متاثره خلک راپورته سي او جدوجہد وکړي، زما ایمان دی چې دغه ستونزه په کال، 2 کاله، 3 کاله، خامخا په 10 کاله کې هوارېږي. او که چیرې تاسو خپل مشران، رپتیان که رپتیان، په نس ماړه خلک ټاکئ چې هغه به دغه زموږ ستونزې راواروي، خو بیا به دغه جنګ 100 کال نور اوږدېږي. زموږ مشران به په نس مړېږي، رپتیان که رپتیان به کېږي، د دوی به بچیان، هر څه چې هغه به په هر څه پوره کېږي، خو لیکن زموږ ولس به جنازې پورته کوي، د دوی به وینې تویېږي، په نس به نه یې ماړي، او علاج به نه یې، د روغتیایي علاجونه به نه کېږي، روزګار به نه یې، هر څه به ځینې پاته یې، او هره مسله به وجود لري، هره ستونزه به نه حل کېږي. نو قدرمنو، د خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو هم په ځان کې شعور پیدا کړئ، تاسو خپله خپلې ستونزې هوارې کړئ، خپله منډه وکړئ، جدوجہد، خپله لیډر سره، خپله مشر سره، ما د ځان ملګری کړه، ما په ځان پسې کړه. یو جان.